قدرمنو دوستانو ستړي مشئ د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم د 2024 کال لپاره د چین د علمي خیالونو غونډه د سږ کال په مارچ کې ترسره شوه. په دغې غونډې کې د چین د علم د تعمیم اکاډمۍ د 2024 کال د چین د علمي خیالونو د چارو راپور خپور کړی چې پکې د علمي خیالونو د لوستنې د ویډیوګانو او فلمونو د لوبو اضافي تولیداتو او کلتور او سیرانۍ په شمول د 5 مهمو برخو په اړه معلومات ورکړل شوی او پکې په عمده توګه د چین د اړوندو چارو د پرمختګ د سږنۍ ځانګړتیا او د راتلونکي مسیر څېړنه وړاندې شوې ده. دغه راپور ښیي چې په 2025 کال کې چین کې د علمي خیالونو د چارو عمومي ګټې 126 میلیارډو او 100 میلیونو ینو ته رسیدلي چې دغه شمېر د 2024 کال د ورته شمېر په پرتله په سرو کې 15.7 زیاتوالی ښودلی دی. د اړوندو چارو کلنۍ ګټې په تېرو مسلسلو درېیو کلونو کې له 100 میلیارډو ینو څخه زیاتې شوي دي. دغه راز په چین کې د علمي خیالونو د لوستنې د چارو کلنۍ ګټې 15 میلیارډو او 190 میلیونو ینو ته رسیدلي چې دغه شمېر په تېرو مسلسلو 8 کلونو کې پرله پسې زیاتوالی موندلی او له دې جملې څخه په انټرنیټي نړۍ کې د علمي خیالونو ادبیاتو د ډیجیټلي لوستنې د زیاتوالي عمومونه خوځنده ځواک ګرځېدلی دی. په عین وخت کې د علمي خیالونو د ویډیوګانو او فلمونو د چارو کلنۍ ګټې 8 میلیارډو او 160 میلیونو ینو ته رسیدلي چې دغه شمېر د 2024 کال د ورته شمېر په پرتله په سلو کې 21.6 زیاتوالی ښیي. په دې برخه کې د چین لخوا د جوړو شویو ډرامو او کارتونونو اغیزې د پرله پسې لوړوالي په حال کې دي. براسیل پر دی په چین کې د علمي خیالي لوبو د چارو کلنۍ ګټې 70 میلیارډو او 910 میلیونو ینو ته رسیدلي چې له دې جملې څخه یې علمي خیالي لوبو په بهرنیو بازارونو کې د لیدوړ بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي. د دې ترڅنګ د علمي خیالونو د اضافي تولیداتو د چارو کلنۍ ګټې یې 7 میلیارډو او 70 میلیونو ینو ته رسیدلي چې دغه شمېر د 2024 کال د ورته شمېر په پرتله په سلو کې 109.4 زیاتوالی ښیي. دغه راز په چین کې د علمي خیالونو د کلتور او سیرانۍ د چارو کلنۍ ګټې 20 میلیارډو او 270 میلیونو ینو ته رسیدلي چې دغه شمېر بیا د 2024 کال د ورته شمېر په پرتله په سلو کې 14.8 ډېروالی ښیي. پر دې سره بیره په سږني راپور کې 2 نوې برخې هم زیاتې شوي دي. هغه ده چې په چین کې د علمي خیالونو د تخنیکي تجهیزاتو د چارو کلنۍ ګټې 24 میلیارډو او 240 میلیونو ینو ته رسیدلي دي. د چین د علمي خیالونو د آنلاین څېړنې او پلټنې اندازه د 2024 کال د ورته شمېر په پرتله په سلو کې 203.3 زیاتوالی موندلی دی. درانو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.